د کلیسا په لومه کې د استازنا استازکم استاز محمد یاسر رحمه الله تاریخی مرکه. درېیمه برخه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. محترمو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو دا وویل چې استاد یاسر ویل له دې امله زموږ په اوسني حالت کې د علم او عمل ګډ منهج او تګلاره له منځه تللې ده. نتاک پوښتنه وکړه قدرمنو اوریدونکو، نتاک پوښتنه وکړه شیخ صاحب که دا راته ووایاست چې د روس په وړاندې د جهاد پر وخت کې له اسامه بن لادن سره ستاسو اړیکه څنګه پیدا سوه او څه ډول شروع سوه؟ استاد یاسر وویل شیخ اسامه بن لادن مخکې له دې چې افغانستان ته د جهاد لپاره راسي ما ورسره پیژندل. موږ چې به کله سعودي عربستان ته ولاړو د ده کره به کله کله مېلمستیا ته ورتلو. ده به زموږ ډېر عزت او د مجاهدینو به یې ډېر خدمت کولو. وروسته دی له خپلې کورنۍ سره او له اولادونو سره افغانستان ته د جهاد لپاره راغلی. نو موږ په هغه مرحله کې پیژنده چې بهترین مجاهد و. هغه وخت چې په یخ ژمي کې د ځاځیو په غره کې اوسېدلو یو چا ورته له خپلې سیمې وویل راسه زموږ سره د حرمینو په جوړولو کې همکار سه او کار وکړه. نه ده ورته وویل زه د حرمینو د جوړولو په خاطر په افغانستان کې جهاد کوم. نو موږ د جهاد په مرحله کې ډېر ښه او پوره وپېژنده او خپلو خلکو ته یې هم د یو قهرمان مجاهد په صفت وپېژنده. کله به چې سعودي ته تلو نو خپلو خلکو به یې ښه د زړه له اخلاص استقبال کوئ او ده به په جماعتونو کې تقریرونه ورته کول. عجیبه دا ده شیخ اسامه چې کله د روس په وړاندې جهاد کوي نو د عربو ټولو عربو او نورو هغو مسلمانانو چې په یمن او نورو ممالکو کې وه د ده صفتونه کول او دی به یې د یو قهرمان مجاهد بلی. چې کله د جګړې اړخ امریکې ته واوښت بیا تروریست سو. نو دلته سوال پیدا کیږي چې دې سړي کله له روسانو سره جهاد کوي، نه یې د حکومت سره مشکل درلودی او نه له ملت سره او نه د پاکستان له حکومت کومه ستونزه درلوده. پاکستان به ده او د ده وروڼو او کورنۍ ته ویزې ورکولې، کور یې په پېښور کې و، ټولو به لیدی، پروژې تطبیقولې، مسجدونه او دارالاتیامونه یې جوړول او د پاکستان استخباراتو د ده په اړه ټول معلومات درلودل. هیڅ کومه خبره نه وه. د عربو او پاکستان حکومتونه نه ورته غوسه کېدل، خو کله چې د امریکا په خلاف جګړه پیل کړه ټول یې دښمنان سول. ولې؟ ځکه بادار امریکا امر ورته وکړ چې دا سړی بدنام کړي او جګړه ورسره وکړي، له منځه یوسي. نو ده هم د ځان او اسلام د دفاع په خاطر مقابله کوله او دا یې حق و. دا خو نسي کېدی چې څوک تا وهي ډبوي او ته ورته ګورې وایي السلام علیکم. اسامه چې په افغانستان کې د روسانو او کمونیستانو په خلاف د جهاد لاره نیولې وه او د دې پر وړاندې مبارزه کوله، کله چې د امریکا اشغالګر راغلل د دې پر وړاندې هم مبارزه پیل کړه. موږ چې کله د روسانو سره جګړه کوله ناټو مو په څنګ کې ولاړه وه. حال دا چې موږ د دې سره هیڅ کوم ډول پروتوکول نه درلود او نه مو د دې په مصلحت کار کوي، خو دې داسې فکر کوي چې موږ دا 1 میلیون شهیدان او زخمیان د اروپایانو د مصلحت په خاطر وړاندې کړل. موږ خو نه سوی کولی چې دا توی سوي وینې بې قدره او بې ارزښته کړو او تر خپل هدف تیر سو. هو دا رښتیا چې ناټو بعضې زموږ تش په نامه مجاهدین په پیسو واخیستل، خو د افغانستان ملت پوهیږي چې دا وینې د نفاذ شریعت او اسلام د بقا په خاطر توی سوي دي. نو اسامه چې هم هغه وخت دغه تګلاره تعقیب کړې وه ټولو تاییدوي، خو اوس چې له ناټو سره مقابله کوي او حق هم دی اوس یې نه مني. موږ چې کله له روسانو سره جګړه کوله له 100 زیاتو په سازمان ملل کې په ډاګه زموږ جګړه په حق بلله او وروسته یې د اشغال خطاب وکړ
اما اوس موږ د عصر د دې لوی فرعون امریکا پر وړاندې له ډار هیچا فتوا ورنه کړه. نتاک بیا پوښتنه وکړه: شیخ صاحب، راځو دغه پوښتنې ته که دا راته ووایاست چې امارت مو ولې انتخاب کړ؟ د امریکا له جګړو نه مخکې او ولې ورسره پاتې سواست؟ کله چې د روسانو تر وتلو او د کابل تر فتح کولو وروسته د حزب او جمعیت ترمنځ خپلمنځي جګړې شروع سوې، نو ما استعفا وړاندې کړه، ولاړم پېښور ته او هلته د استاذ په صفت پاتې سوم. فکر مې وکړ چې په پوهنتون کې به درس ورکوم. نور مې سیاسي کارونه پرېښودل. کله چې اسلامي امارت رامنځته سو، نو داسې مې وانګېرله چې یو اسلامي حرکت او د ملت له بچو څخه جوړ سوی دی. د هغې تایید مې اعلان کړ. هغه وخت چې اسلامي امارت کامیابه سو، بیا مې دې ته ترجیح ورکوله چې په علمي ډګر کې پاتې سم او تدریس وکړم. خو کله چې د 11 د دسمبر واقعه پیښه سوه، امریکا د افغانستان پر وړاندې د جنگ اعلان وکړ، جهاد فرض عین سو، نو له دې خاطر مې بهتره وبلله چې د طالبانو په صف عملا ورګډ شم او دا مې وویل چې زه هم د امیر المؤمنین تر امر لاندې جهاد کوم، ځکه هغه یوازې و، نور ټول د امریکا پر طرف ودرېدل، نو ما کوم بل انتخاب نه درلود او د امیر المؤمنین تګلاره ښکاره او واضحه وه. هغه یو داسې افغان و چې د امریکې رعایت یې ونه مني او په اسلام یې پوره ننګ وکړ. نتاک بیا پوښتنه وکړه: د امیر المؤمنین په اړه مو څه نظر دی؟ د امریکا په وړاندې یې دریځ څه و؟ استاذ یاسر جواب ورکړ: بعضې خلک د ده په اړه داسې وایي چې ګواکې ده تېروتنه وکړه، وایي په سیاست نه پوهېدی، خو داسې نه ده، بلکې د ده د ډېر نږدې کس نه مې اورېدلی دي چې ویل یې د امریکې موخه په افغانستان کې یوازې اسامه نه و، بلکې د امریکایانو لخوا یو لیست و چې په هغې کې جیش مادې وې. لومړی د هغو شرعي نظام لغوه کول و، بله د هغه وخت د تدریس بهیر او منهج لغوه کول و، د ښځینهو او نارینهو ګډ تعلیم د حدودو لرې کول او یو شمېر نور مسائل و چې ملا محمد عمر مجاهد ته پیشنهاد سوي و. زه وایم الله تعالی جل جلاله ده ته اجر ورکړي. یوه ماده یې هم ورسره ونه منله. هغه وخت خلکو ته ډېره سخته وه چې د امریکې په ضد یې مبارزه کړې وای. نو ملا محمد عمر مجاهد د افغانستان د خلکو او مجاهدینو ښه ښکاره او حقیقي استازولي وکړه او هغه ویني چې د اسلام په خاطر توی سوي وې، د هغې یې ښه ساتنه وکړه. ما ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله تر اوسه نه دی لیدلی او نه ورسره اوسېدلی یم، ځکه زه په یوه جهادي حرکت کې وم او اسلامي امارت نوی تشکیل سو. شاید هغه زما نوم او غږ اورېدلی وي. یقینا چې دریځ یې د باطل په وړاندې یو حقیقي او نر دریځ و او زه دا ادعا کوم چې د ده تر امر لاندې یو عادي عسکر یم او د الله تعالی جل جلاله نه ده ته د خیر غوښتونکی یم. نتاک بیا پوښتنه وکړه: شیخ صاحب، تاسو دا څه ډول ارزوئ؟ هغه کسان چې علم ته نسبت کیږي، یعنی علما او مبلغین دي، او سره له دې چې په ټوله نړۍ کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې طاغوتي نظام خپریږي، د دوی په دریځونو کې د بدلون سبب څه دی؟ یعنی د روس په وړاندې یې د مجاهدینو طرفداري کوله او اوس د امریکا په وړاندې طرفداري نه کوي. استاذ یاسر جواب ورکړ: زه د اسلامي نړۍ لپاره یو لوی ناورین بولم چې صلیبي او کفري نړۍ د خپلو ټولو امکاناتو او هر څه سره راټولیږي، په اسلامي امت حمله کوي، مګر د اسلام نړۍ علما نه راغونډیږي چې د دې صلیبي حملې او لوی ناورین پر خلاف د جهاد فتوا ورکړي چې تر هغې لوی ناورین او غټ مصیبت دی. ما چې ډېر خفه کوي هغه د کفر په څنګ کې د علماو درېدل او د دې باطلې فتواګانې چې صادروي. دوی په دې کار سره د ځوانانو باور له منځه یوړ او د دوی د دې کار په وجه د ځوانانو او علماو ترمنځ یو خطرناکه خانقاه واقع سوه. خو دغو علماو چې کله د روسانو او اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستي سره جهاد تاییدوي، هغه وخت اسانه کار و، زندان نه و. هغه وخت مجاهدین نه زنداني کېدل، رسنیو، خلکو او امریکې هم تاییدوله. هغه وخت د جهاد په تاییدولو کې دوی د ځان شهرت غوښتی او موخه هم دا وه. اما اوس چې څوک د دې جهاد تایید وکړي، امریکا یې نوم
د ترورستانو په لیست کې شاملوي، جنگ ورسره کوي، د وخت حکومتونه زنداني کوي، ځوروي یې، نو له دې امله دوی نشي کولی چې اوسنی جهاد تایید کړي. له زندانونو ډاډیږي او داسې ښکاري چې هغه څه ته ورګرځو چې 2 پیړۍ وړاندې صلیبیانو کوم پلان طرحه کړی و تر څو د علماو او متفیضینو په مټ او جامعه کې خپل فکر او هدف ته ورسیږي. نو اسلامي نړۍ علماو، عاملینو او مجاهدینو ته اړتیا لري. خو الحمدلله د طالبانو د تحریک ټولو غړو د جهاد اعلان وکړ، د علم خاوندانو صلاح غاړې ته واچوله. موږ به انشاءالله په افغانستان کې په راتلونکي کې له دغو ستونزو سره مخ نه کیږو، ځکه وسله علماو پورته کړې ده. نتاک بیا پوښتنه وکړه، علماو او مبلغینو ته د نصیحت په ډول څه ویل لرئ؟ استاد یاسر وویل، زه خو دا وایم یو انسان چې په عزت د حق په لاره کې د غربي ژوند تیروي دا بهتره ده د هغه چا له ژونده څخه چې مال او ملک ولري خو ذلیل وي. دا دنیا په دې نه ارزي چې یو څوک یې د آخرت په زیان ځان ته بدله کړي. علما که حق وویل څه به وسي، زندان ته به داخل سي. زه هم زندان ته ولاړم، بیرته روغ رمټ ترې راووتلم. ما چې څه درسونه له زندان څخه زده کړه هغه د زندان د تاوان او خسارې نه ډېر زیات و. که چېرته زندان ته تګ مصیبت نه وای نو ما به ټولو علماو ته دعا کړې وه چې الله جل یې ورته نصیب کړي. علماو ته زما دا پیغام دی چې د الله تعالی په لاره کې ملامت له خپلې ملامتیا نه وویریږي. که چېرته عالم حق ونه وایي، د حق فتوا ورنه کړي، نو اسلامي امت ته یې څه ګټه رسیږي او څه ارزښت لري؟ زه چې کله په زندان کې وم 2 تنه علما راغلل او مناقشه یې راسره وکړه. ویل یې په تا زیاتی کیږي، تېر څه ته دې حق ویلو، شریعت تا ته دا جواز ورکوي چې په رخصت عمل وکړې. ما ورته وویل هو، دا در سره منم چې په رخصت عمل کول جایز دي، مګر یو عالم که چیرته په شریعت کې په رخصت پسې وګرځي شاید د دین په تغیرولو باندې دلالت وکړي. تاسو د امام ابو حنیفه رحمه الله علیه او امام احمد بن حنبل رحمه الله علیه دریځ واضح دی. د امام احمد بن حنبل موقف وګوره، سره له دې چې د رخصت لاره مني، مګر خپل امام احمد بن حنبل هیڅکله د فتنو پر وړاندې د رخصت لاره قبوله نه کړه. ویل به که چیرې جاهل خپله ناپوهي کوي او عالم ډارېږي حق نه وایي، نو دا د حق خبره به څوک کوي؟ اوس همدغه حالت دی. د امریکا پر وړاندې څوک نسته چې د جهاد فتوا ورکړي، په داسې حال کې چې علما له دوی سره د کومک، مرستې او د منلو او یا د نیت کولو او یا د نیت خلاصي اظهار کوي. بس امام ابو حنیفه دا ومنله چې ووهل سي، بندي سي، وځورول سي او دی هم دې تعذیبونو له امله شهید سو، خو قضا یې قبوله نه کړه. نو زه خپلو استادانو ته چې علما او عمرا لمانه مشران دي وایم چې په هغه لاره ولاړ سي کوم چې علم او حق ورباندې ولاړ دی او د خدای تعالی په لاره کې د خپلې ملامتیا نه ونه ویریږي. شهادت د دنیا له ژوند څخه غوره دی. دې ته وایم مرګ ټولو ته راتلونکی دی، یا به د باطل په لاس مړه کیږي چې شهیدان به وي، یا به د الله تعالی جل جلاله ملائکې په یوه بله طریقه روح اخلي. مګر د شهادت مرګ له دې لارې دوی نسي ترلاسه کولی. له دې لوی او بد شرم ته وګوره چې علما د خپلو غلطو موقفونو په خاطر پکښې ونرشېدل. حتی امریکایان ورپورې خاندي او د دوی خبرو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. دې علماو ته مو هغه وخت دا وویل چې موږ به انشاءالله له ځوانانو څخه د داسې نسل خاوندان وو چې هغوی به فدایان وي، یو ځوان چې مجاهد وي او عالم نه وي خو د دین په خاطر ځان قربانوي. لولپه کوي عالم ولې د حق ویلو په خاطر شهادت نه قبلوي او د پاکو شهیدانو مقام نه خپلوي؟ نو زما وړاندیز دی چې یوه ډله او یو تعداد علما باید د حق ویلو په خاطر استشهاد ته اماده وي. زه اوس د دغه موقف د تګلارې په خاطر ترور، وژلو او دوهم ځل زنداني کېدو ته تیار یم. شهادت ماته د ذلت له ژونده څخه په 10 چنده غوره دی. نتاک بیا وویل په اوسني حالت کې په افغانستان او نورو اسلامي هیوادونو کې د جهاد حکم څه دی؟ د درېیمې برخې پای.